د دیوالونو نه تنورونه جوړ شوي دي. هلکه دورانیه د جیک میاشت خو به نیمې ته رسېدلي. او لالا دا مخکې څو ورځې به پار کې ورننوځي. اشرفالدین څه شو؟ دا خور غریبه دې ستړې شوه. هغه مې په واوره پسې لېږلی دی لالا. په شته بجلی کې او په دومره مال حال کې نه تاسو په کور کې پکې ساتئ او نه د واورې ماشین. هغه څه نومې دی هغه سرخوړلي پرجونه خو نن سبا د خوارو خوشو کرم پراته دي. ځکه خو یې زه ساتم نه که نه. او کنه لالا مې وایي چې د بجلی باد پکې د بدل وینه وچوي او د بنده عمر لنډوي. وی الله مو د تو د باده وساته. کمال الدین وایي چې په ولایت کې کور په کوره کوټه په کوټه یخ ماشینونه لګېدلي دي او د هغې عمرونه هم سلو کالو ته رسي. نو ولې ستا څه خیال دی لالا به مې د سلو نه کمې شه په پنځه اتیایم کې خو زما خبره. رښتیا دي؟ رښتیا نه دي نو نور شو. خو تم ځان که کوي مګره خاطرې اتیاو د تم رسېدلې. د تاسو څه بس مې لس راواخیسته. عمر له بوتې وې دورانیه. د مطلب خبره دې رانه یې راکړه. څه خبره لالا؟ هغه تاسو د ولایت ذکر وکړو او ما ته هم د ولایت مېلمانه را یاد کړ. شیر علي ته ما ویلي دلته یې راوله خو هغوی نو بیا مخ راوانړو. نو د خپل هسې به څنګه راشي لالا؟ خامخا مېلمانه دي ورتلل خو به ورپسې غواړي که نه. خبره دې بده نه ده دورانیه. خاطرې ته چې کور ته ځې نو موږ به هم در سره لاړ شو. کمال الدین دي ته به د ډوډۍ صد کوو. په قلاره کښېنه خلاله. دلته په کور کې زنانه نشته. ډوډۍ به ونه څوک تیاروي. او یې زنګناکور ستاسو کور نه دی څه؟ که زنانه نشته نو نارینه خو شته که نه. او دا نوکران موږ سره ساتلي دي. او هغې ورځې له به خاطرې به خپله هم راشي. څنګه کورې؟ 20 ځله خو به راشم. نو بیا یې کله راوغواړو لالا؟ بله ورځ خو به زه ښار ته ځم. ډاکټر ته به ځان ښیم او کېدای شي ورځ دوه ته ایثار شو نوم سبا ګرمۍ ته بخئ. زه خو یم چې کړاو ته حاجت نشته. هغې د بهر خلک دي شلې خبرې او شلې نخرې او زن دا کور خو ستاسو خپل کور دی که نه؟ دا څه باره خبره چې خپل کور ما ته څه مخکې کوې که نه دا موږ درته پښتانه نه ښکارو. دا پوه که دورانیه؟ وی لالا ما خو ستاسو تکلیف ته پاروي. تکلیف دې سارو خوري خو چې یو ځل مې وویل سبا له به زموږ مېلمانې ویې ښه. ډېره ښه ده لالا. خو که داسې وي که نه نو زه به نن شپه دلته پاتې شم چې سبا دپاره وله اخلې پخلې وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ټول په ډېرو کې څه کول؟ په ډېرو کې آوټینګ جسټ سیل سپاټا. عجیبه خبره ده. په هغې خو شو ډېرو کې د سیل سپاټې څه دي؟ زما سیکریټس زما خزانې. خزانې؟ ټوټې ګل رښتیا ویلي. ټوټې ګل؟ ټوټې ګل ته خو ما اډوایس کړی چې ته به چاته حال نه وې. ټوټې ګله ما ته نه دي ویلي جي. ما ورته نه دي ویلي جي. د دې مطلب دا شو چې تم دروغ ویم. زه معافي غواړم. زه دایري غواړم. دا خبره د نوټ کولو ده. ډېره ښه. شبه هریم. ټوټې ګل خالق دی خو لږ ساده دی. دا ساده داسې وي ته ما ته ده وایې چې دا لږ ډیس وک. دا زموږ یو رشته دار و. مور او پلار یې مړه شوي دي. موږ به کوټه یې لوی کړی دی. خو ته دا خبره پرېږده. ته ما ته ده وایې دا تاسو پټې پټې کاتې شروع کړي. زه خو دا حال دي. اوس خو به زه تا ته خپله خزانه ښیم ځکه چې زه مجبور یم. This is my خزانه. دا څه دي؟ دا ټیکري؟ انټیک دا ډېر قیمتي څیز دی. د اشوک اعظم د زمانې. اشوک اعظم؟ دا څوک و؟ دا یو ډېر زبردست باچا تېر شوی دی. څوک مسلمان و؟ مسلمان؟ د څه نه وی؟ دا نوم یې د مسلمانانو غوندې دی او ما ته خپل ښکاري. خپل سړی دی. اشوکا دی ګریټ او همدې ځمکه باندې حکومت کړی دی او موږ ته د خپلو یادونو قیمتي خزانې پرېښې دي. خزانې؟ دا بیا خزانې؟ دا خزانې داسې وي؟ دا خزانې دي خو خزان پرې راغلی شېر علي.
ته ورته زما په سترګو ګوره. ته را دې خوا که چې ګورې